اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. د امام بخاری رحمت الله علیه په حالاتو کې ذکر کړی دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیث کې دومره احتیاط کوونکو چې کله د احادیثو د تلاش لپاره تللو په کشته کې سفر کول نو یو دې سره یو ډاکو ناستو. امام بخاری رحمت الله علیه بټور وباسه د پیسو لپاره کرایه جدا کوله. دغه دوران کې د ډاکو دا بټو ولیدل او پیسې هغه ارسه وپېژندل. بیا چې لږ ساعت تېر شو نو دغه د کشته کې اواز وکړو چې زمانه بټو دا رنګ روکه شوې ده، دومره پکې پیسې دي. امام بخاري رحمت الله علیه ډېر سوچ وکړو چې دا دې کمې نښې ورکړي، دا خو زما بټوره دا پیسې پکې هم دومره دي. نو هغه بټوه یې راواغسته روم ته کې سمندر ته ښکته وویشتله. بیا چې کله سفر ختم شو امام بخاري رحمت الله علیه د کشتۍ نه کوز شو، داسې روان شو په سفر. دا کس ورپسې په منډه منډه ورغلو. یو الله ته پته او تا ته پته زه ما چې په تا باندې کوم بدنامه تهمت لګول دا ما دروغ لګول، پیسې دې څه کړي بټوه دې څه کړه. امام بخاري رحمت الله علیه ورته زه خپل سمې کوم، ما خپل لارې ته پرېږده چې زه د پیغمبر اسلام د احادیثو تلاش کوم، هغه راجمع کوم. وینا دا راز به راته لازمن وي. وي هغه ما سمندر ته وویشتله. نو امام بخاري رحمت الله علیه ته خو بلا پیسې وي، دا تا ولې وویشتلې او تا له خپته و چې دا پیسې زما خپلې حقیقتن دي. امام بخاري رحمت الله علیه ورته سبا د تاریخ په کتابونو کې راشي چې امام بخاري رحمت الله علیه باندې پلانکي ځای کې د غلا هغه بدنامه رسېدلې وه، لهذا دنه احادیث مالک کېدای شي احادیثو کې به هم غلا کړي. وایي د دغه ټک د بچو د وجې ما خپلې پیسې سمندر ته وویشتلې. دا کمال احتیاط د نبي علیه السلام په احادیثو کې.